محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستخلاف وفي السند المتصل مني إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة رضي الله عنها واتت لا والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظلت آخر يومك موارثا ببعض أزواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأحد أن يقول القائلين ويؤمنون وقلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل لعمر لا تستخلفوا قال ان يستخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر وان يترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليه فقال راغب وراهب وددت اني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا اتحملها حيا ولا ميتا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رجل انه سمع خطبه عمر الاخره حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ابو بكر صامت لا يتكلم قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكبرنا يريد بذلك ان يكون اخر من يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله قد جعل بين اظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين وانه على المسلمين بنوركم فقوموا فبايعوا وكان طائفه منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيفه بني ساعده وكان بيعه العامه على المنبر. قال الزهري عن انس بن مالك وكانه سمعت عمر يقول لابي بكر يومئذ اصعد المنبر فلنزل به حتى صعد المنبر فبايعوا الناس عامه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن النبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رجل قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فكلمته في شيء فامر ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت من جوع ولم اجدك كانها تريد الموت قال ان لم تجدوني فاتي ابا بكر رجله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي بكر رجل قال لوفد بزاخة تتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفه النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين امرا يعزلونكم به. د امارت سلسله د حکومت د انتخاب یوه طریقه بیعت ته چې خلک د هغه سره بیعت وکړي او یوه طریقه د استخلاف ته چې تیر امیر د خپل امارت په اخر کې د خپل ځان په ځای خپل یو امیر منتخب کړي. حضرت پیغمبر علیه السلام د خپل ځان د خلافت لپاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه خو نامزدګي ونه کړه. پرېښوه خلکو ته چې خلک بیعت وکړي چې الله او مؤمنین ایبا کوي د دې نه چې صدیق اکبر موجود وي بل څوک د خلیفه شي نو هلته ده تعین ونه کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت عامه وشو په سقیفه د بني ساعده کې کمو کسانو بیعت بیا په دغه دوه ورځ باندې چې دلته ذکر شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو په اول ورځ د نبی علیه السلام د وفات نه انکار کوه دلته وی والله دې ما دا خیال و چې رسول الله به د موږ نه مخکې نه ځي موږ به شاته نه پرېږدي موږ به دا خیال و چې دی به شاته وي موږ به مخکې مرو. اوس نو بیعت د حضرت صدیق اکبر سره وکړو منبر ته یې جګ کړو بیعت عامه وشو ټول خلکو ورسره وکړو. کله چې بیا حضرت عمر رضی الله عنه زخمی شو دلته چې خلک د ده د ژوند نه ناامیده شوه نو ده ته ویلې ته خپل خلیفه په خپله مقرر که. نو ده ورته ویلې که زه خلیفه مقررومم اصل شته اقتدا شته په یو چا پسې از چې هغه تر ما خیر د صدیق اکبر زه غوره کړی وم په خپل ژوند کې. نو که زه خپل خلیفه مقرر کړم اقتدا د په صدیق اکبر پسې په نیک سړي پسې اقتدا د دام اصل لري او که پرېږدم خپل خلیفه په خپله نه کړم مقرر دام اصل لري. نبی علیه الصلاة والسلام نه ده مقرر کړی. صحابه و مبارکینو د ده خبره ډېر خوند ورکړو چې په دغه حال کې مراغب او راهب ده. خو بیا حضرت عمر صاحب ویلې زه د دغه خلافت چې دا ما تاسو کې وخت تېر کړی امید د کفاف لرم چې خدای پاک نه ماته ثواب راکړي نه عقاب.
نور زه داسې نه کوم چې ذمهواري دواړه وخته زه اخلم چې په ژوند کې هم زه خلیفه وم د مرګ نه بعد هم د ما خلافت چلیږي. زه یې که معین کم دا لکه د ما خلافت چې د مرګ نه بعد هم چلیږي، نو زه دواړه ذمهواري نه اخلم. 6 نفره شورا یې ورته مقرره کړه، هغه به یې تاسې دپاره تعین وکړي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ښځه راغله د څه مشکل د حل دپاره، بیا ده ورته ویلې بل وخت کې بیا راشه. وایي که ته نه وې، وایي بیا صدیق اکبر ته. دغه د خلافت بلا فصل دلایل دي چې موږ تاسې د حضرت صدیق اکبر په باب کې ذکر کړي وو، هلته اشاره یې دې ته وکړه چې د ما نه بعد به هلته راځي. خو یو ځای نه وای چې اوس راغی دلته دغه اخري ټکي چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب قال لوفد بوزاخه تتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفه نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين امرا يعذرونكم به. دغه څه مطلب ده؟ وای د دې معنا دا ده چې حضرت پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ، بعضې قومونه خو مرتد شوه. صدیق اکبر دغه مرتدینو په مقابل کې اعلان د جنگ وکړ. د دغه قوم سره د بوزاخه چې وجنګېدو، څه کسان صحابه شهیدان شوه، څه کسان دغه مرتدینو مردار شوه، څه مالونه په غنیمت باندې ونیول شوه. وروسته هغه پاتې مرتدین بیرته مسلمان شوه. و چې هغه پاتې مرتدین بیرته مسلمان شوه، دغه اوس جوړه کړه د صدیق اکبر سره. ده ورته ویلې چې اوښانو په لکیو پسې م ګرځئ چې زه تر څو پورې د خپلو صحابه او مهاجرو انصارو سره مشوره وکړم د تاسې په باب کې. بیا د حضرت صدیق اکبر رایه دا وه چې دغه خلکو چې د موږ ملګري شهیدان کړي نو دیت یې راکړي، او د دوی مړي چې شوي دي هغه جهنمیان دي، او اسلحه آسان چې د جنگ اسباب دي دا به ټول موږ ته تسلیموي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویلې د اسلحه او آسان چې د دوی نه تسلیمېدن غواړي دا صحیح چې قوت ختم شي چې بل واري بیا بغاوت ونه کړي. اما دا خبره چې د موږ د مړي دیت غواړي دا د ما مشوره نه ده. ولې؟ موږ ملګري د الله د دین د حاکمیت لپاره جنګېدلي دي، هغه په غلیار کې شهیدان شوي دي، اجر الله تعالی ورکوي. دا خو قومي بدۍ نه وه چې موږ صلح ورسره کوو جوړه کوو، دا خو د جهاد مسله وه. موږ د ملګریو عوض به الله تعالی راکوي. دوی مړي تللي دي جهنم ته، هغه فیصله شوې، بیا یې فیصله په دغه باندې وکړه د حضرت عمر رضی الله عنه په مشوره باندې چې حضرت صدیق اکبر ورته ویل تاسې تر څو د اوښانو سره کوچاني زندگی کوئ چې ماته او د ملګرو د مشورې نه بعد خدای پاک څه په فکر کې راولي. هغه صلح ذاتي په ده وشوه چې دغه قوم نه اسلحې راجمع کړې، هغه د جهاد اسباب لکه آسان دا تر تسلیم کړه، نور جاتي بیا دی معاف کړه، ځکه خو بیرته یې غاړه کېښوه، اسلام قبول کړه. اما د دیت مسله هغه د حضرت عمر سره په مشوره باندې لاړه دي ما بینه. باب وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 اميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال ابي انه قال كل من قريش. باب اخراج الخصوم واهل الديار من البيوت بعد المعرفة. وقد اخرج عمر بن اخت ابي بكر رجلا حين ناحت. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن عبد ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت ان امر بحسب يتحقق ثم امر بالصلاة فيؤذن ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم يخالف الى رجال فيحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا من المعتين حسنتين شهيد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال ابو عبد الله مرمات ما بين زلف الشاهدين لحم مسلم سات وميزات علم محفوظة. باب هل الامام ان يمنع المجرمين واهل المعصيه من الكلام معه وزياده ونحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن خالد بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك من كان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك من قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوه تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن كلامنا فلبسنا على ذلك 50 ليله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبه الله علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمني. باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهاده. وبه قال حدثنا سعيد بن وفيل قال حدثني قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابا هريره رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا ان رجالا يكرهون ان يتخلفوا بعدي ولا اجد ما احمل ما تخلفت ولا وددت ان يقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم احيا ثم اقتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن سينات عن خارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت اني لو اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. فكان ابو هريره رضي الله عنه يقولهن ثلاثا اشهد لله. کلمه د لو د تمنا دپاره استعمالول جائز ده، تمنا د شهادت جائز ده، تمنا د صدقې جائز ده، تمنا د یو نیک کار جائز ده. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې ما دا ارمان ده که داسې وایي چې دغه مسلمانان د ما نه شاته چې پاتې کېږي خفه کېدی نه او د ما سره هم دومره اسباب نه وي چې ټول جهاد ته راسره بوځم، زه به هر جهاد ته تلم او دا مې تمنا ده چې زه شهید شوی وای بیا ژوندی وای، زه شهید شوی بار بار مکرر. دا بل باب کې که د ما دپاره د احد غره غوندې سره زر وایم نو ما به هغه صدقه کړي و، تر 3 ورځو به مې نه و تېره شوي. د صدقې تمنا یې کړې ده، د جهاد او د شهادت تمنا یې کړې ده جایز. باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي احد ذهبا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي احد ذهبا لاحببت الا ياتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء ارسله في دين علي اجد من يقبله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استخبرت من امري ما استكبرت. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يسوع عن قيل عن ابن شهاب قال حدثني وروت ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. وبه قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيبنا وطين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت والصفا والمروة وأن نجعلها عمرة واحدة إلا من معه هدي. قال ولم يكن مع أحد من أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وجاء علي من معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننطلق إلى من وزك وأحدنا يقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما هديت ولا أن معي الهدي لحللت. قال ولكن سراقة بن مالك وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله لنا هذه خاصة؟ قال لا بل الأبد. قال وكانت عائشة رضي الله عنها قادمة مكة وهي عازم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق مع هيلة النعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. حضرت پیغمبر علیه السلام چې د حج په سفر تلو په قول مختار خو موږ تاسو ویلو چې د حج قیران و، حج او عمره نیت دواړه کړی و او هدیه هم د ځانه سره روانه کړې وه. دی نو خبر چې په اشهرو د حج کې به حکم د جواز د عمرې راځي. په جاهلیت کې خدا مخکې منع و، هلته چې لاړ الله تعالی دغه حکم ورته معلوم کو چې په دغه وختو کې عمره جایز ده. نو د دې دپاره چې جاهلیت رواج ختم شي حضرت پیغمبر علیه السلام صحابه ورته وویلې چا چې د حج نیت کړی وم خو چې هدیې د ځانه سره نه یې را روانه کړې هغه نیت یې بدل کړي بیرته په عمرې باندې عمره دې وکړي ځان دې حلال کړي. څنګه حلال؟ کامل حلال. که ښځې راوستلې د ښځو سره دې جماع وکړي ټول کامل مکمل حل دې وکړي. دا خبره صحابه زړه ته لکه نه چې قبلیږي. اوس څنګه به دغه وخت کې موږ جماع کوو، مینا ته به سبا ته روانېږو، د موږ د ذکر نه به مني څڅېږي، دا معنی په دومره نږدې وخت کې به موږ جماع کړې وي. حضرت پیغمبر علیه السلام دلته ورته ویل لو، ګوره کلمه د لو استعمال کړه، لو استقبلته، که اول زه په دې پوه وای چې ما ته به عمره جایز کېږي په دغه وخت کې نو ما به هدیه د ځان سره نه ور روانه کړې، نو ما به هم ځان حلال کړی و چې تاسې به ذاتي په ما پسې اقتدا کړه، زړه کې به شک نه درته پیدا کېده. دا خو چې نبي علیه السلام ځان نه کړو حلال او دوی ته یې ویلې ځان حلال کړي، نو بعضې بېځایه انسان ده سوچ پیدا شي چې ودرې که نبي علیه السلام ځان نه حلالوي موږ ته څرنګه ویې چې ځان حلال کړه. که زه اول پوه وای په هغه ته چې د اخر پوه شم چې عمره خو جایز ده په دغه وخت کې، نو ما به هدیې د ځانه سره نه ور روانه کړې او چا چې هدیې روانې هغه خو ځان بیا حلالوی نه شي، ما به هم ځان حلال کړی و. بیا یو صحابي ورته ویلې دغه په اشهرو د حج کې عمره د موږ دپاره یو خصوصي انعام ده چې الله تعالی وکړو که د ټول عمر دپاره ده. نبي علیه السلام ورته ویلې نه، تر قیامته پورې ده، منع نشته. اوس
حج تمتع، حج قیران، حج افراد 3 سره کیږي. خو په حج تمتع کې ګوره عمره په دغو میاشتو کې کیږي، بیا حج کیږي او دا جائز ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته. حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله عنهما چې منع کړې وه، هغه مو مصلحت دا ویلې و چې دې دپاره چې د کعبې مبارکې تعلق ختم نشي، په دغو میاشتو کې حج ته راځئ، په نورو میاشتو کې عمرې ته راځئ. باب قوله ليت كذا وكذا وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه قالت عائشه رضي الله عنها علق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله ثم قال لك رجل صالح من اصحابه يحبسني الليله اذ سمعنا صوت السلاح قال من هذا؟ قيل سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت احرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا خطيته وقالت عائشه قال بلال الا ليت شعري هل بيتنا ليله بواد وحوله اسخر وجليل فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باب تمني القران والعلم به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلو من اناء الليل والنهار يقول لو وجدت مثل ما اوتي لها هذا لفعلت كما يفعل، ورجل اتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو وجدت مثل ما اوتي لفعلت كما يفعل. باب ما يكره من التمني وقول الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الايه. وبه قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابو داود عن عاصم بن نصر بن انس قال انس بن مالك رجله لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت الا تمنيت. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن ابن ابي خالد عن قيس قال اتينا خباب بن الارض نعود وخليفه وسبعا فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لتعود به. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي عبيد عن ابي هريره رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعذب. قال ابو عبد الله ابو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر. د تمنا بعضې صورتونه خو جایز شو چې دا اوس موږ تاسو ویلې د نیک عمل تمناوې د سخاوت او د صدقې او د دغه او د قرآن او د نیک مال، دا تمنا چې موږ تاسو غیبته ورته ویلې وه، ظاهره لفظ د حسد ده او غیبته ده. یو چاته خدای په ښه علم ورکړی او دغه علم په واسطه باندې د دین ښه خدمتونه کوي، شپه ورځ د قرآن د دستور موافق عمل کوي، نو بل سړی غیبته کړی شي، تمنا یې کړی شي چې خدای پاکه کاشکې ما ته هم داسې علم راکړی وای لکه پلانکي ته چې الله تعالی علم ورکړی. یا یو چاته مال ورکړي هغه لیار کې لګوي سخاوت یې پکې، نو سړی بل تمنا کړی شي چې کاشکې ما ته هم خدای پاک داسې مال راکړی وای چې د خیر په لیار کې مې لګولی وای. خو لیکن بعضې تمناوې ناجایز دي. یو سړي ته تکلیف ورسېدو، د تکلیف برداشت نشي کړی، تمنا د مرګ کوي. مخکې موږ تاسو ویلي وو که ډېر سړی تنګ شو نو بیا د داسې سوال کوي الله که په ژوند کې مې خیر وي ژوند راکړي، که مې په مرګ کې خیر وي. مشخص مرګ دې نه غواړي، تمنا د مرګ ناجایز ده. او دا تمنا ناجایز ده چې بعضې خلکو ته خدای پاک په بعضې باندې فضیلت ورکړي. ښځه دا تمنا کوي چې زه نر شوی وای، په نرانو کې عوام دي چې زه ملا شوی وای، ملا تمنا کوي چې زه نبي شوی وای. دا چې خدای پاک نه یې ورکړي دي هغو شیانو دې هم تمنا نه کوي. سوال د محال شي دا هم ممتنع ده، د دغه تمنا ممنوع ده. او د مرګ سوال دې ځکه سړی نه کوي، د انسان ژوند کې خیر ده. که بدعمله انسان وي، لږې تجربې زیاتې شي، عمر په تیر شي، آخرت طرف ته یې پام شي، ګوندې خدای پاک توفیق د توبې ورکړي، توبه وباسي. او که نیک عمله انسان وي، د هغه به ورځ په ورځ چې ثانیه په ثانیه تېرېږي نیک عمل یې زیاتېږي، نو مرګ تمنا یې ولې څوک کوي؟ يوم الاحزاب والقدر والتراب بياض بطنه يقول لولا انت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا ان الاله ربما قال الملا قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا يرفعوا بها صوته. دا اوس نسبت امور الله تعالی ته دا هم جایز ده، په دې کې مشکل نشته. لولا الله ما اهتدینا، که خدای پاک نه وای دیغه موږ ته هدایت نه وای کړی، موږ ځان نشوی برابرولی. دا خو واضح خبره ده، حقیقت ته په دې کې ممانعت نشته. باب كراهية تمني لقاء العدو رواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي نزل مولى عمر بن عبد عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن عوف رجله فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. دا مخکې موږ ویلي وو د جهاد په مسایلو کې چې سړی د تمنا د ملاقات د دښمن نه کوي چې ما خو خدای یو وارې ورسره مخامخ کې، ولې دې نه کوي؟ خو جهاد ده. موږ تاسو ویلي د خیبر په واقعه کې
قزمان څومره بهادر و، لیکن چې کله زخمی شو د زخمو برداشت یې ونه کړو، په خپله خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړو که یې نه کړو مړ. نو د مشکل سوال مه که ځان ته، د عافیت سوال که، او که پکې واقع شوې بیا صبر که. د مرضو سوالونه مه که چې مرضو ثوابونه دې واورېده چې ما هم خدای پاکه مریض کې، بیا به سبا ته شکایتونه کې. نه، چې مریض شوې بیا نو صبر که. د جهاد سوالونه د ملاقات د دښمن مه که. که پې پېښ شوې جهاد موقع خدای پاک در وسته، بیا هلته صبر که. د مخکې نه د سړی وایي ځان امتحان ته نه اچوي، دا په خپله د خپل ځان ذلیله کول دي. باب ما يجوز من اللغو وقوله تعالى لو ان بكم قوة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن قاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنان فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رجلا امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة اعلنت وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عنه قال حدثنا عطاء قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد النساء وسفيان فخرج الرسول يقول لولا ان اشق على امتي وعلى الناس وقال سفيان ايضا على امتي لامركم بالصلاة هذه الساعة. قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما اخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول انه للوقت لولا ان اشق على امتي. وقال عمرو قال حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس رضي الله عنهما اما عمرو فقال الرسول يقتل. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه قال عمرو لولا ان اشق على امتي. وقال ابن جريج انه للوقت لولا ان اشق على امتي. وقال ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم اخر شهر وواصله الناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي شهر لو واصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم اني لست مثلكم اني اظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد بن عمرو بن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا فانك تواصل قال له ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان تواصل بهم يوما ثم راوا الهلال فقال لا تاخر لزدتكم كالمنكر لهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه. فقلت فما شان بابي مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وانه من شاءوا لولا ان قومي حديث عهدهم بالجاهليه فخافوا ان تنكر قلوبهم ان يدخل الجدر في البيت وان الصق بابه في الارض. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثنا ابو سناد عن ارجع بن هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعب الانصار. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبها. تابعه أبو تياح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. د لو کلمه استعمالول څرنګه ده؟ په بعضو روایتو کې د لو د کلمې د استعمال نه منع راغلی ده چې دا ناجائز ده، دا شرک ده. او دلته د ثبوت روایت دی چې دا جائز ده. ګوره یو د تقدیر په مسله کې د لو خبره ده، ناروا ده. لو کانوا عندنا ما ماتو. څوک مړ شو، ده ورته ویلي دي چې مه ځه په دغه سفر باندې، ده ورته ویلي چې مه ځه دغه جهاد ته، هغه هلته شهید شو. که د ما یې منلي وای نو داسې به نه کېده، دغه ناروا ده. تقدیر نه بدلیږي. که یې ما یې منلي وای دا تاوان به یې نه کوه، ما ورته ویله دا مه خرڅوه یا دا شی مه اخله، ده واخیسته، ګورې څومره تاوان یې پکې وکړه. تقدیر تبدیل نه کېږي. هلته کلمه د لو استعمالول دا ممتنع ده. او یو د ظاهر ربط د تعلق د یو شي تر بله شي پورې دغه ځای کې استعمالول د کلمې د لو دا جایز ده. حضرت پیغمبر علیه السلام که دا خوف نه وای چې ما په امت باندې به تکلیف راشي، ما به دی ته امر وجوبي کړی و د مسواک د هر لمانځه په وخت کې. که دا خوف نه وای که دا خوف نه وای چې د ما په امت باندې به مشقت راشي، ما به د لماخستن لمونځ ځنډولی و، حکم وجوبي کړی و چې تر ثلث لیله پورې ځنډوئ.
ګورې هغه د لو په خپله حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام استعمال کړی که د هجرت فضیلتونه نه وای الله تعالی ما ته دا عظمت نه وای منصب کړی نو ما به دا خواهش و چې زه خدای پاک په انصارو کې پیدا کړی وای نو لو استعمال په دوه قسمه ده که داسې چې د تدبیر تقدیم په تقدیر څوک کوي نو ناروا ده که ما یې منلې وای داسې به نه کېده که نه وای تللی